پر شلار بدی رہی کڑی شرفیق پارزائی کی بموسم سے پسدیق پر شلار بدی رہی کڑی شرفیق پارزائی کی بموسم سے پسدیق خصوصاً د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زموږ په کورونو کې درسه جوړ بکړي اصلي کاڼي حقیق پارځای کې به موسم سے پسدیق پر شلار بدی رہی کړي شرفیق پارځای کې به موسم سے پسدیق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن د خپرونې موضوع بیا هم جنت زموږ په کورونو کې قدرمنو اوریدونکو په مخکینیو خپرونو کې د ځوانانو په مسؤلیت باندې څه نه څه وغږېدلو نو اوس زه د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې ستاسو دوستان څوک دي ځکه 99% ځوانان چې په فساد او بدبختیو کې اخته کیږي د هغو لوی لامل او د هغو لوی سبب د هغوی دوستان دي ځکه کله چې د فاسدو په مجلس کې هغه ناسته او ولاړه ولري او د فاسدو خلکو سره د دې دوستی وي نو هغه مفسدین به خامخا دا فساد طرف ته او بدبختی طرف ته هڅوي نو اوس زه ځوانانو نه پوښتنه کوم چې ستاسو دوستان څوک دي ستاسو دوستی له چا سره ده آیا ستاسو دوستی د هغه چا سره ده چې هغه د الله نه ویریږي او تل لپاره د الله رب العزت د اوامرو پابند وي یا ستاسو دوستی هغه چا سره ده چې هغه تل لپاره د خپل ژوند په فساد په منکراتو او په فجایعو کې تیروي او تاسو هم دې طرف ته هڅوي زه به یو دوه مثالونه تاسو ته وړاندې کړم په مکې مکرمه کې یو مشرک و په نامه د عقبه ابن ابي معیط دا د ابو جهل خورا صمیمي دوست و په مکې مکرمه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت پر مهال ابو جهل پر یو سوداګریز سفر ولاړ د مکې مکرمې نه وتی نو عقبه ابن ابي معیط یوازې شو ابو جهل نه و او د خپل دوست له تاثیر څخه هم لرې و نو لاړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو ته یې غوږ کېښود کله چې عقبه ابن ابي معیط د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې واورېدلې یا هغه د الله رب العزت کلام چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کوه هغه یې واورېده نو عقبه ابن ابي معیط د رسول الله صلی الله علیه وسلم له خبرو نه اغیزمن شو او زړه یې د دې کلام شیریني احساس کړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویلې دا سترې خبرې دي او له ځان سره دا تصمیم ونیوه چې سبا ورځ ته راشي او د خپل اسلام اعلان کړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مخه د خپل اسلام اعلان کړي او د شهادت کلمه ولولي وګورئ دا هماغه شخص دی مګر له محیط څخه وتی دی پر سبا ورځ ابو جهل له خپل سفر څخه راوګرځېد عقبه ابن ابي معیط چې د ابي جهل صمیمي دوست و ابي جهل ته یې وویلې ما د محمد خبرې واورېدې د محمد صلی الله علیه وسلم خبرې مې ډېرې خوښې شوې تاسو اوس د فاسد دوست تاثیر ته ګورئ چې عقبه ابن ابي معیط کوم ځای ته رسوي ابو جهل عقبه ابن ابي معیط ته ویلې تر دې وروسته زما ژبه تا سره په خبرو کولو باندې حرامه ده تر هغې چې ته ورشي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم العیاذ بالله په مخ باندې لاړې ورتوکي
که دا کار ونه کړي تر هغه وخته پورې زما ژبه حرامه ده چې هغه تا سره نورې خبرې وکړي. عقبه ابن ابي معیط د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او خپل دوست ترمنځ د نږدېوالي او مقارنې پرتلنه وکړه، خو لاکن بدبخته انسان خپل دوست ته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ترجیح ورکړه. راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مبارک مخ باندې لاړې ورتو کړې. هغه د رسول الله مخ ته ونرسېد او په دې کار سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له سرسختو دښمنانو څخه وګرځېده. تل به هغه کارونه کول چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آزار کړي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل زه هیچا د عقبه بن ابي معیط په اندازه آزار کړی نه یم. دا هماغه کس دی چې کله به پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کعبې تر څنګ د سجدې په حال کې و، د یو مړ اوښ لری به یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مبارکې شا باندې واچو او رسول الله صلی الله علیه وسلم به نشو کولی چې له سجدې څخه راپورته شي، تر دې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرانه لور فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها راغله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارک شا څخه یې هغه د مردار اوښ لری لرې کړ. عقبه ابن ابي معیط د بدر په غذا کې ووژل شو. ابي جهل هم د بدر په غذا کې مردار شو. ابي جهل سره د نورو مشرکینو رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو په هغه څا کې واچول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د څا په سر ودرېده او د هر مشرک نوم به یې اخیسته. دا به یې ورته ویلې آیا هغه څه چې ستا الله یې تا ته وعده درکړې وه حق او رښتینې تاسو وموندله؟ وګورئ، عقبه ابن ابي معیط دې ته حاضر و چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې واوري او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي. اما د هغه دوستی یو فاسد انسان سره وه، د هغه دوستی د یو مفسد انسان سره و چې د الله د دین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ارشاداتو نه لرې وه. نو د هغه مجلس او د هغه دوستی په دې باندې دومره تاثیر وکړه د دې پر ځای چې په رسول الله باندې ایمان راوړي، محمد رسول الله سره دوستی په دښمني بدله کړه او ځای د خپل جهنم وګرځوه. نو زه تاسو نه پوښتنه کوم درنو ځوانانو چې ستاسو دوستان څوک دي او د چا سره دوستی لرئ؟ الله رب العزت دا آیتونه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته د دې نه نازل کړل. د سورة فرقان 20 آیت نه تر 29 آیته پورې دا آیتونه دي. ویوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلته لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. الله رب العزت فرمایی ظالم انسان به خپل لاسونه چیچي او وایي به چې کاشکې ما د پیغمبر ملګرتیا کړې وای. دا عقبه ابن ابي معیط به د آخرت په ورځ وایي او دا به وایي ای زما بده بخته کاشکې ما پلانی سړی په دوستي سره نه وای نیولی چې ابي جهل دی. هغه زه تیر ویستلم، د هغه نصیحت مې ومانه، هغه تیر ویستلم، د هغه نصیحت مې ونه مانه چې ما ته راغلی و. شیطان د انسان په حق کې ډیر زیات بې وفا او غولونکی ثابت شو. دا چیغې به هلته وهي، خو د دې افسوسونه او دا چیغې به د آخرت په ورځ دې لپاره هیڅ کومه ګټه نه رسوي. طبیعي خبره د قدرمنو اوریدونکو چې دا د اسلام او د کفر داستان دی، مګر زه درته وایم چې په مخه کې لار غځېدلې وه، نږدې شوی و. باور وکړئ چې دا یو داسې کار دی چې ستا دوستان له تا سره کوي، نه یوازې په همدې مسئله کې بلکې د نشهیي توکو غوندې په نورو مسایلو کې هم. که د چرسي سره کښېناستلې دوستي دې وته به هم چرسي شي، که د شرابي سره کښېناستلې د هغه سره دې ناسته ولاړه او دوستي وته به هم شرابي شي. یا هغه څوک چې په نشهیي توکو یا مخدره توکو باندې اخته او روږدی دی، د هغه سره ستا دوستي شوه، هغه سره دې ناسته ولاړه شوه، ته به هم په نشهیي توکو او په شرابو باندې اخته کیږي. کله چې په نشهیي توکو باندې اخته شوې
بیا به دا ستا دوستان تا ته وایي چې نورې پیسې نه لرې چې نشهیي توکې راونیسې، ولاړ شه او له مور څخه دې پیسې پټې کړه، ځکه ستا دوستان فاسد دي او تا فساد طرف ته هڅوي. دا پیښ شوي دي قدرمنو اوریدونکو، تاسو به لیدلي هم وي. نو دا کس به د خپلو دوستانو خبرو ته غوږ ږدي، ځي به او خپلې مور ته به وایي چې د خپل غوږوالۍ راته راکړه، او حتی خپل مور ګواښي هم. مور د جبر له مخې هغه ته د خپل غوږوالۍ ورکوي، ژاړي، لړزیږي او ډاریږي، هسې نه چې زما د معتاد او روږدی زوی ما ونه وهي. دا ټول د څه د وجې نه؟ دا د دې وجې نه چې د دې ملګري فاسد ملګري ول. د ده ملګري هغه کسان دي چې هغوی د الله د دین نه لرې شوي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا یې شاته پرېږي، نو د هغو مجلس او د هغو دوستي په دې باندې هم تاثیر وکړه، په هغو فاسدو څیزونو باندې چې دوی اخته ول، دوی هم په هغه باندې اخته شول. نو تاسو نه درنو ځوانانو زه پوښتنه کوم چې ستاسو دوستان څوک دي او د چا سره مو دوستي ده؟ د حدیث ما تاسو ته څو وارې بیان کړی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناوو کې د ښه او د بد دوست عجیب یو مثال بیان کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ښه دوست مثال د عطار مثال دی. هغه څوک چې عطر خرڅوي، کله چې ستا دوستي عطار سره وي، د عطار خوا کې کینې، که عطر ترې واخلې خو ډېر ښه، که عطر ترې وام نخلې نو څه نه څه خوشبویي تا ته در رسیږي، هغه خوشبویي به ته احساسوي. او د بد دوست، د بد ملګري مثال د آهنګر مثال دی چې هغه کورې خوا کې ناست دی او کوره تاووي. که ستا جامې ونه سوځي نو خامخا څه به څرکي، د اور به تا ته در رسیږي، او څه نه څه هغه تور دود به د ستا دماغ او پوزې ته در رسیږي. علما کرام فرمایي یبقى الرجل الصالح صالحا ما لم یخالطه فاسدا فاذا خالطه یکون فاسد. نیک انسان تر هغه وخته پورې نیک پاتې کیږي تر څو چې د دې دوستي د فاسدو خلکو سره نه وي شوي، د فاسدو خلکو سره یو ځای شوی نه وي. خو کله چې د دې ملګرتیا له فاسدو خلکو سره شوه نو دا به هم د هغو په شان فاسد ګرځي. نه درنو ځوانانو، راشئ د هغه چا سره دوستي وکړئ چې هغوی د الله سره دوستي لري، د هغه چا سره ملګرتیا وکړئ چې هغوی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره دوستي او مینه لري، تر څو د هغوی مجلسونه او د هغوی مینه په تاسو باندې تاثیر وکړي، تاسو هم د الله دین ته راوبلي، نو ستاسو کورونه به ستاسو لپاره جنت شي. او که خدای مکړه ستاسو دوستي له فاسدو خلکو سره وي، هغه چا سره وي چې هغوی نه د الله نه ویریږي، نه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ارشادات اوري، نه حیا لري، نه عزت لري، نه شرم لري، نو همداسې به تاسو په بې حیایي او بې شرمي کې ګرفتاره کړي. کور به هم تاسو لپاره جهنم وي، او په آخرت کې به د الله رب العزت په حضور کې ولاړ یئ. الله رب العزت به درنه پوښتنه کوي. نه راځئ د نن نه ځان سره تصمیم ونیسئ او الله سره د عهد وکړئ چې د خپل فاسد او بد دوستان به پرېږدو. ځان لپاره به په هغه ځای کې دوستان لټوو چې هغوی د الله سره رابطه لري، هغوی د الله د دین سره اړیکې لري، هغوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اړیکې لري. په ټولنه کې به معزز شي، خلک به هم په درنه سترګه درته ګوري، او همدارنګه الله رب العزت څخه به هم محبوب شي. او که ستا ملګرتیا فاسدو خلکو سره وي، په ټولنو کې به هم سپک وي، په کورنۍ کې به هم سپک وي، او د ټولو سترګو کې به منفور انسان وي. راځه ځان منفوره ومه، بلکې ځان معزز وګرځوه. نیکان خلک ځان لپاره د خپل دوستي لپاره غوره کړه. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. د مغزي پر دڼه غزار باسه کوئی تا، د مغزي پر دڼه غزار باسه کوئی تا، همیشه کدی ملګری و فسیق، په هر ځای کې به موسم سے په صدیق، پر شلار بدی رئی کړي شرفیق، په هر ځای کې به موسم سے په صدیق. فسق هغه عمل دې زما د سترګو تاره، فسق هغه عمل دې زما د سترګو تاره،
چې پر تا دی باطل نوی شفیق په هر ځای کې به موسوم سي په صدیق. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عقبه ابن ابي معیط ځان لپاره فاسد دوست غوره کړی و، نو د هغه په هڅونه سره ځان جهنم ته ورسو، د الله په قهر او په عذاب کې گرفتاره شه. د دې برعکس هغه کس چې خپل دوست یې له جهنم څخه وژغوره او د جنت لاره یې ورښوده. یوه ښکلې بیلګه شته. د مکې مکرمې له شتمنو خلکو څخه یو هم د عیاش بن ابي ربیعه په نامه یو کس و او په مکې مکرمه کې اسلام راوړ. عیاش بن ابي ربیعه د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه یو صمیمي دوست و او له هغه سره ډیره مینه درلودله. کله چې له مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته هجرت وکړ، نو ابو جهل وډار شو چې د عیاش بن ابي ربیعه هجرت د مکې مکرمې د ځوانانو لپاره یو داسې تصویر اوسي چې شتمن ځوانان په محمد صلی الله علیه وسلم پسې روان دي او د مسلمانانو یو ښکلی تصویر وړاندې کړي. نو ابو جهل کوشش وکړ چې عیاش بن ابي ربیعه د هجرت څخه راوګرځوي. ابو جهل ورپسې ولاړ تر دې چې په لاره کې امیر المؤمنین عمر بن خطاب او عیاش بن ابي ربیعه ته ورورسید. ابو جهل ورپسې آواز وکړ ای عیاشه، ځکه یې عیاش ته آواز کوه چې ابي جهل له امیر المؤمنین عمر بن خطاب سره مخامخېدلی نه شو او عیاش ته یې دا ویلې ای عیاشه مور دې خپله کړه، ستا مور قسم خوړلی چې له لمر څخه به سوري ته لاړه نشي، وبه نه لامبي، اوبو ته به لاس ورنوړي تر هغې چې ته راونه ګرځې او هغې پر خپل حساس رګ لاس ایښی. دا د ابي جهل د مور لخوا ورورې هم و. دی ورته ویلي چې ستا مور ویلي دي تر څو چې بیرته راونه ګرځې زه څه خورم هم نه او مر ته کینم سوري ته هم نه ځم. ابو جهل دا تمثیل وړاندې کړ. عیاش هم متاثره شو. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه عیاش ته وویل ای عیاش، د ابي جهل په خبرو باندې باور مه کوه. که چیرې ته بیرته د ابي جهل سره مکې مکرمې ته وګرځېد، ابي جهل به تا په فتنه کې واچوي. عیاش امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ته وایي ای عمره مور مې ده. بیا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه عیاش ته وایي زما په خبرو باندې باور وکړه، ابي جهل تا په فتنه کې اچوي. که چیرې مور دې په لمر کې ستړې شي، هغه په خپله سوري ته ځي. که چیرې ډیره تنده او کړاوې وځوروي، نو حمام ته به ولاړه شي، اوبه به وڅکي یا به په ځان اوبه واچوي. څرګنده خبره ده چې داسې ووایي. تاسې د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه پر طبیعت پوهیږئ. عیاش وویل او عمره نشم کولی، مور مې ده. وګورئ چې دغه غیر طبیعي او حیرانوونکی دوست څه کوي. عمر رضی الله تعالی عنه عمر رضی الله تعالی عنه اوس عیاش ته وایي ای عیاش، که چیرې پر دې ټینګار کوې چې وګرځې، نو زما اوښ در سره واخله، ښایي دا اوښ تا ته ما او اسلام در په یاد کړي. د هغه وخت اوښ د دې وخت له بهترینو موټرو سره برابر و، یا تاسې له بهترینو موټرو سره معادل تصور کړئ. په داسې حال کې چې د عمر بن خطاب دوست د کافرانو خواته ور روان دی. عمر بن خطاب ورسره څه کوي؟ عیاش بن ابي ربیعه د عمر له اوښ سره بیرته وګرځېد. له راګرځېدو سره سم ابو جهل یې لاسونه ور وتړل او هغه یې په یو کور کې بندي کړ. عیاش بن ابي ربیعه رضی الله تعالی عنه په همدې ډول په مکې مکرمه کې ژوند کوه. لاس او پښې یې تړلي وو او په کوټه کې بند و. ابو جهل اوښ پریښی و او په دې نه پوهېدل چې د دې اوښ خاوند څوک دی، تر دې چې دغه آیت کریمه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شو. عیاش یې د دین نه وړ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای پیغمبره، هغو بندگانو ته مې ووایه چې د ګناه له ارتکاب سره سره په خپلو ځانونو یې تیری کړی دی چې د الله له رحمت څخه مه ناهیلې کیږئ. په یقیني ډول الله ټولې ګناوې بخي. کله چې دا آیت په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو، نو عمر بن خطاب دا آیت کریمه ولیکه او عیاش ته یې واستوه. عیاش ته چې کله د عمر رضی الله تعالی عنه دا کاغذ ورورسېده چې دا آیت پکې لیکل شوی و، هغه به دا آیت کریمه لسته او پرله پسې به یې ژړل. عیاش وایي چې نظر مې واړوه چې د عمر رضی الله تعالی عنه اوښ مې ولید.
را په زړه شو چې زما د اسلام په خاطر امیر المؤمنین عمر بن خطاب څه وکړل. اسلام مې په زړه کې په جوش شو. ټول بندونه مې لرې کړل، منډې مې کړې او په اوښ سپور شوم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لورې مې حرکت وکړ. عمر ته مې پیغام ورېږه چې زه راځم، د مدینې په داخلېدونکو دروازو کې زما منتظر اوسه. نو عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې په دروازه کې زما انتظار ولاړ و او زما انتظار یې ویست. کله چې زه ورسېدلم نو عمر رضی الله تعالی عنه زه په غېږ کې ونیولم، زما لاس یې ونیوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې بوتلم. درنو ځوانانو، دغه بیلګې تاسو ولیدئ؟ دا یو داسې څیز دی چې په دقیق ډول له ما او تا سره پیښېدونکی دی. په ژوندانه کې له موږ هر یو داسې مشابه داستان لرو، مګر په حجم او غټوالي کې یو څه توپیر لیدل کیږي. راشئ خپل دوستان وګورئ. د عیاش ابن ابي ربیعه رضی الله تعالی عنه دوست مو ولیده چې امیر المؤمنین عمر بن خطاب و عیاش بن ابي ربیعه یې چیرته ورسوه؟ او تاسو د عقبه ابن ابي معیط دوست هم ولیده چې عقبه ابن ابي معیط یې چیرته ورسوه؟ نو تاسو ته وایم درنو ځوانانو، راشئ په خپلو دوستانو باندې بیا کتنه وکړئ. تاسو نه پوښتنه کوم چې دوستانم څوک دي او د چا سره دوستي ده. اهل الله سره دوستي وکړئ، علماو کرامو سره دوستي وکړئ، هغو کسانو سره دوستي وکړئ چې د هغوی دوستي تاسو جنت ته ورسوي. د هغو کسانو سره دوستي مه کوئ چې د هغوی دوستي تاسو جهنم ته رسوي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. دا د نن و بیا غمی ته نظر ما کړه، دا د نن و بیا غمی ته نظر ما کړه، ژر دې کړې بدي سبا په غم عمیق، په هر ځای کې به موسم سے په صدیق، پر شلار به بیره یې کړې شه رفیق، په هر ځای کې به موسم سے په صدیق، انتها د ناکامۍ به د مسکین سي، انتها د ناکامۍ به د مسکین سي، که نشان سولې په دغه منجنیق، په هر ځای کې به موسم سے په صدیق، نتیجه د نیکنامۍ د شملګاري، نتیجه د نیکنامۍ د شملګاري، بدي کاندي له شومې څخه عتیق، په هر ځای کې به موسم سے په صدیق، پر شلار به بیره یې کړې شه رفیق، په هر ځای کې به موسم سے په صدیق، ته پخپله په دقیق فکر فاکر سه، ته پخپله په دقیق فکر فاکر سه، ایا خوښ دې پر ځان نوم د خندیق، په هر ځای کې به موسم سے په صدیق، ورکړه سوی چې یو څه عقل و شعور وي، ورکړه سوی چې یو څه عقل و شعور وي، تل مدام به وي د شو بد فریق، په هر ځای کې به موسم سے په صدیق، پر شلار به بیره یې کړې شه رفیق، په هر ځای کې به موسم سے په صدیق، کار څومره درته ګډ لا د تېر سم، کار څومره درته ګډ لا د تېر سم، خیال مې نسي چې د زړه سي په رقیق، په هر ځای کې به موسم سے په صدیق، پر شلار به بیره یې کړې شه رفیق، په هر ځای کې به موسم سے په صدیق،